ولی نه پوهیږي کله چې مړ شي او په قبر د ښځې ولګي دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي من کتلی دي تقریر او بیان نه دی حقیقت دی دا زنې ورله بیا په سپینه کپړه باندې تړلي که نه څوک وایي ډاکټر راولئ هلئ اسپتال لی ویسئ که نه قرآن وایي دې زبان حال سره دې خپلو بچو ته وایي وظن انه الفراق نن زما او ستاسو جدایي ده ما مه خوځوئ زه د دې فاني دنیا نه رخصت شوما په مزار مې داسې چپ ولې تېرېږې تورې خاورې خو آواز کولی نشي که نه ته به د غفلت د دې خوبونو نه را بیدار شي او که نه ټول عمر مې بس په دې خیال واورېدو چې بس تقریر دی په دې مې واورېدو په دې مې بس وباسه دا سترګې که بد نظري کوي ته ناکام یې ته خساره کې که دا غوږونه ګانې بجانې اوري ته ناکام یې که دا خپې غلطو مجلسونو ته ځي نو ته ناکام یې ننم زه په لار باندې روان یم د زړه د درد نه درته وایم ننم د مسلمانانو د کور نه د ګانو بجانو آواز راځي دا د مسلمانانو کور دی او که نه دا د محمد رسول الله د غلامانو کور دی کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو نہیں آتی د خپل تاریخ مطالعه پکار دا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگمیل ہم وہ نگی جسے کہ زمانہ بنا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ تا تثبت دا ولقد کرمنا بنی آدم تا تبتنشتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تا تا رب ډیر عزت در کړی دی تا ته پته نشته ستا الله تا سره د اویاو موریانو نه زیاته مینه کوي نن چې تا کم الله خفه کړی دی تا ته پته نشته د کامیابۍ معیار څه دی اے مسلمانانو د ابوبکر صدیق صداقت دی د کامیابۍ معیار څه دی د حضرت عمر عدالت دی د کامیابۍ